یو ښځه یو بادشاه په کوټه کې ګیر کړی نو سلطان سکندر بادشاه او ښځې په کوټه کې ګیر کو بارې ورپسې کونډه وواله نو سلطان سکندر ورته دننه نه ووایي چې او ښځې ور لرې کا د سلطان سکندر باچایي ده په تورو به دې کیمه کي ښځه هم ښځه وه د حیات آباد او د مال روډ او د فورډ روډ ښځه نه وه ښځه وه ښځه ورته وایي هغه ورځ یو سړي ویلې ویل جلوس وباسو مال د څه جلوس وباسئ ویل د عریاني او فحاشي عریاني او فحاشي د دې متعلق جلوس وباسو دا لیډران نه دي دی دا مورمړي پلارمړي راټول کړي دا قمقه دا د خدای خره چې یو په لکۍ نیمګړي دي کینی کمپلیټ خره دا راټول کړي او ورته وایي چې چغې وهئ چې پاکستان کې عریاني برباد او فحاشي برباد په دې چل باندې لیډر په خپله ونډه زیاتوي ما دا خو اوس تاسو په ایمان ووایئ په خبره پوهېږئ که نه زه څه وایم لکه اوس ما څه ووایي دا څه شی دي په کار نه دی په پېژنې نه چې څه به راته یو غټ کوتک را سره یو ولې تاسو ته ونیسمه خبره نه پوهېږي چې اوس په ایمان ووایه چې بجلیګر ملا په منبر درته ووایي چې هلکه جومات والاو تیار شئ دې ملک کې ښځې بربنډې ګرځي او د دې خلاف جلوس وباسو زه تاسو ته وایم که نه یا فحاشي زیاته شوې ده زنا ده شراب ده فلان ده فلان ده جلوس وباسو اوس زه په تاسو ته وایم چې جلوس وباسئ دې ځای نه ځئ تر مالګو منډۍ پورې یا قصه خانې پورې یا سیکارنو چوک پورې او عریاني او فحاشي برباد چغې وهئ او بېګاله ما وګورئ چې زه ښځې سره ناست یم بیا به زما په خوله جلوس وباسئ په تا دې لعنت نه وي چې بیا زما په خوله ته جلوس وباسئ چې ما وګورئ چې زه خو ښې چونګړې سره ناست یم او تا ته وایم چې عریاني او فحاشي ښه شی نه دی نو زما په دې مولاتوب دې لعنت وي که نه زه خو دې الله تا ته یو کار وایم چې دا ګناه ده یا دا جرم دی چې زه په خپله نه کوم که نه نو چې یو کار زه په خپله کوم او تا ته وایم چې ته پې ورځه نو تا کې خو هم څه عقل تا کې خو هم څه سړیتوب پکار دی څه دماغ پکار دی چې ملا صاحب ته ما ته وایې چې بربنډو ښځو خلاف جلوس وباسي دا ته چې ورته راناست دی تاسو خیال راغلی نو دې وجې نه عزیزانو خدای سرونه درکړي دي اوس تاسو په ایمان ووایئ چا چې هوایي جهاز جوړ کړی دی هغه ستاسو غوندې بني ادم دی که نه دی که د هغه څلور خپې دي یا څلور لاسونه دي یا سترګې څلور دي یا غوږونه لس دي که نه تاسو په شان دی وایي دا هوایي جهاز چې چا جوړ کړی دی دا تاسو په شان دی که تاسو نه زیات دی هغه ولې هوایي جهاز جوړ کړی دی او تی ولې نشي جوړولی چا چې بحري جهاز جوړ کړی دی بحري جهاز وګوره قرآن کې راځي چې دا بحري جهاز اوس انګریزانو جوړ کړی نه دا د سلیمان علیه السلام د زمانې نم 800 کاله مخکې د بحري جهاز ایجاد چې دی یو مسلمان کړی قرآن کې راځي وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام سورة رحمان کې وګورئ وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان اول ایجاد د بحري جهاز مسلمان کړو او د سمندر د بیخ نه ملغلرې او مرجان اول ایجاد مسلمان کړو ته راوستي ته ولې نشي جوړولی ستا پاکستان 50 کاله وشو د انجینیرینګ یونیورسټي ده او دا ټیکنالوجي ده او دا پلانیالوجي ده او دا ډنګریالوجي ده او دا دالوجي ده او دا دالوجي ده ټیکنالوجي ستا کوم ځای ده په پاکستان کې انجینیرینګ ستا په پاکستان کې کوم ځای ده ته خو هم غول امریکې کړي وي او ته پکې نیوټیزونه پتا اچې خلکو ته دا شوکې چې دا غول ما وکړه دا دومره سوټه ته خوار شي په پردو غولو ټیزونه اچې تا څه کړي دي تر اوسه پورې یو اسلامي ملک ما ته وښایي چې تر اوسه پورې هغه جهاز جوړ کړی بحري جهاز یې جوړ کړی توپای جوړه کړي ټینک یې جوړ کړی میزایل یې جوړ کړی د هوایي بمبارمنټ سامان یې جوړ کړی ایټم بم یې جوړ کړی هایډروجن بم یې جوړ کړی یو مسلمان ملک تاسو وښایي چین تا نه رستو آزاد دی تا نه رستو دومره دي واړه واړه تاسو وګورئ چینیانو ته نن هغه مساله هغې سره پرته ده چې امریکا ته یېرېږي کلک نشي کولی چین ته امریکا ته یېرېږي تا نه رستو آزاد شوی دی هندوستان تا سره یو ځای آزاد شوی دی تا سره یو ځای ته ورشه د هندوستان حال وګوره د بل ملک خاوره به پکې ونه ګورې دا هم درته دا اورېدو نه وایم په سن 86 کې زه تلی وم دلي ته او ما ولیده بحري جهازونه خپل
هوایي جهازونه خپل، توپې خپلې، ټینکونه خپل، هایډروجن بم خپل، ایټم بم خپل، سایکل خپل، لاره خپله، موټر خپل، دوایي خپله، کپړه خپله، هر څه د خپل ملک جوړ دي. هر څه دلته حیات آباد کې د کوم ملک سامان خرڅ؟ د امریکې، د جاپان، د لندن، چاینا خرڅېږي. دلته ورته دوی ګڼکپان کینولي دي په لاره کې چې یو ته پولیس وایي او بل ته دغه وایي کسټم وایي. نو هغه یې ورته ګڼکپان کینولي دي چې په دې لاره که دا سامان راغی نو ونیسئ او سټورونه ترې ډک کړئ چې زمونږ خېټې پرې ډکې شي. هغه پیسې بیا چېرته ځي؟ کسټم یې چې ونیسي او پولیس یې ونیسي او اف آی ای ونیسي، پیسې ځي چېرته؟ په هغې پیسې د بېنظیرې مېړه بیا مزې کوي. زرداري استاد د هغه د بریتو ته وګورئ تاسو، د هغه د بریتو ته چې زه وګورم پخوا د جنګیرپوره کې د ښځو بلخانو لاندې به ناست وو، هغه پوه شوې؟ نو دلته یې ورته دا ګڼکپان کینولي دي، نو هلته چې ته والې غلط دي ونیسي. قانون دې په لاس کې واخیستو، غیر قانوني سامان دې دلته راوړو. خلاص که ما قانون په لاس کې اغستی او د جاپان کپړه مې اغستی او په لاره راځم، ما خو قانون خلاف ورزي وکړه. په صوبه سرحد کې وګوره، په ګورنمنټ هاوس کې وګوره، ایر کنډیشنې لګېدلې دي که نه؟ فریجونه پراته دي که نه؟ دا د کم ملک دي چې تاله راشي بنګلې ته خو روا شو. یو ملا و ملا نو زوی تلی و هلکانو سره ښکار پسې، چې ښکار پسې تلی و نو نور څه ورته میلاو نه شو، نو ګیدړي وویشتو. چې ګیدړي وویشتو نو نور هلکانو ورته وایي چې دا خو مردار دی. نو دی ورته وایي چې کون آنکھنے کے مردار ہے، حلال ہے، میں ملا دا پترا. د ملا زوی زه یم او حلال او مردار تاسو پېژنئ؟ بلکل حلال دی. هلکان وی بیړی غرقه شو، د ملا زوی دی، د سره څوک خیر راغله په جګړه پلار ته یې راغله. پلار ته یې وایي چې میاں جی ګیدړ حلال ہے؟ نو ملا هم داسې تریناک غوندې نه، کون آنکھنے کے حلال ہے، مردار ہے. مردار ہے جی. ویل اچھا پھر نور جمال آنکھنے کے حلال؟ ستا زوی نور جمال وایي چې حلال دی. ویل اچھا نور جمال آنکھنے ده؟ پہ ٹھہرو میں کتاب دیکھا. الماری ته منډه کړې ده کتاب سورګه چې اوس نور جمال لوجه پیدا کم کنه. کتاب یې راغستی دی، نو هلکان ناست دي. اوس وایي میاں سنو، کتاب نام مسئلہ ہے کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال. د کتاب مسله ده چې نور جمال چرته یې هلته ګیدړان هم روا دي. د صیب بنګلې ته چې راشي نو بیا قانون لاس کې نه وي، بیا روا شي. او که غریب په مزدورۍ اوچت کړی او را روان کړی نو قانون دې لاس کې واخیستو. پرون دلته یو مجسټریټ راغلی و، چرګانو والا یې نیوه، هم یې نه لیدو نو چې د ده نه ما دا دورنیک داسې تاو کړی. چرګانو والا یې ونیوه چې قانون هم لاس کې واخیست. 240 نرخ دی او تاسو په 3 خرڅوئ. هغه ورته ویل کور دی د میردین جومات شه، کور دی لوټې لوټې شه، نو په 3 شپېته خو مونږ ته میلاویږي په منډۍ کې، نو په 340 څنګه خرڅ کړو؟ کور دی وران شه. نو یې بوتله پرچه یې پرې ورکړه، نن یې چې چالان کړه. یو نه مې پوښتنه وکړه مال څنګه چل دی؟ 1500 روپۍ جرم کړم. دا 1500 روپۍ به کوم ځای ته ځي؟ دا پته مو لګوئ. ډېر شکر دی، د اړه مې داسې خوشحال کي. پرون دلته څه ډېر شی راټول شوی، داسې کتبې مطبې دغه کړې وې چې هلکه دا څوک دي؟ وی دا ناراض ګروپ دی د پیپل والا، یو سړی قید کړی نو هغه له په استقبال کې ولاړ دي. دا غریب دي که نه، خدای پاک یې په خړ سیلاب یوړي. خو وخت نه دی راغلی، که وخت راشي د ټولو نه مخکې به ډمان شرموي، داسې به ګډېږي چې ډمان به شرموي. نو ما تاسو ته دا عرض کولو چې زه ملا یم، خو زه پوهېږم رڼا او تیاره پېژنم، شپه او ورځ پېژنم. نو هغه ښځې ته سلطان سکندر آواز کوي چې د سلطان سکندر باچهي ده، په تورو به دې کیمه کی. نو ښځه ورته څه وایي د بهر نه؟ ورته وایي زه تیغ سکندر چرا میں سخن، زه تیغ سکندر چرا میں سخن، سکندر توی چاره خیش کن. ورته وایي د سکندر د تورې خبرې راته مه کوه، د سکندر د تورې خبرې مه کوه، سکندر هم ته ځان د خلاص کا. سکندر خیال دا و چې دې ښځې جوړ زه نه یم پېژندلی، ځکه یې کوټه کې ګیر کړی یم. که دې ته دا پته وی چې دا بادشاه دی بیا به څنګه ګیرولم؟
ښځه ورته وایي زه تیغ سکندر چرا میں سخن سکندر توی چاره خیش کل د سکندر د تورې خبرې ماته مه کوه سکندر هم ته ځان د خلاص کا او بادشاه زه ښځه یم او ته بادشاه ما په کوټه کې ګیر کړی ځان نشي خلاصولی په دې مې پویه کا چې سبا د خدای په جیل کې ګیر شي نو څنګه به ځان خلاص کې الله ښځې دا وې او ښځې دې ته وایي بادشاهانو ته به دا خبرې بیا ورته وایي اگرچه زنم زن سیر نیستم اگرچه زنم زن سیر نیستم ذکار جهان بے خبر نیستم ښځه یمه خو داسې ښځه نه یمه چې د جهان نه بې خبره یم زه د جهان په ټولو کرتوتونو باندې پوهېږم عزیزانو عرض مې دا و زه ملا یم خو د الله مهرباني ده زه ډېر زاغ ملا پیدا کړی زه د هر سړي د پوندو چال پیژنم چال زه درته په ایمان وایم ما علم قیافه ویلې ده علم قیافه چې زه سړي ته وګورم که نه د هغه دا د چهرې بناوټ چې دی د هغه د ټول بدن حال ما ته ووایي چې دا د کم قماش سړی دی چې وګورم لاس چې څوک راکړي چې لاس راکړي د لاس راکولو ادا نه ما ته پته ولګي چې دا څومره اوبو کې دی ما په 50 کاله کې د پاکستان د حکومتونو سره جوړ ولې نه دی راغلی ولې نه ځکه چې هیڅ حکومت د دې ملک او د قوم د پاره مخلص نه دی زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم لنډ وګورئ تاسو ټول د کلو خلک یې که نه ټول د کلو خلک یې ځکه چې دې جومات له دا غوړ غوړ نه راځي د یارې زه دا د کونینو ستنې وامه که نه سړي ته وایم ورته په دې کوناټي کې نو زمونږ د جومات ته ټول دا سپیره سپیره راځي دا د کلو یو خان به دلته مانځله راتلو نو دا د دې علاقې خانان هم د بار جومات ته مانځلی زمونږ دا کلی هم د خانانو کلی دی که نه دلته هم خانان ډېر دي څه خانان دي مړه حجره کې مګنکان نیزهبازي کوي خو شپنامې خانان دي نو د بار جومات ته مانځلی دي دلته نشي راتلی د سره ستنې دي د کونینو څه خبره مې کوله چپ 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 دا لیونی څوک پکې راغلی خبره مې څه کوله چې زه سړی تیر شي د پوندو چالې پیژنم چال مولانا تانوی رحمت الله علیه فرمایي چې بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من انداز قدت را میں شناسم ویر سنگ جامع چا غندے واغندا و په خدای قسم زستا د پوند چال په جنما نو ما د پاکستانی حکومتونو د پوند چال په جندلې دی چال دلته یو سپیره غوندې دی زمونږ د دې کلي دی نو د الیکشن په وخت کې په دې سره کې منډې به والې وخځئ ډیکشن ته او تیار شئ او ورځئ پرې او شابه داسې تلو راتلو به په دې سره کې چې ماښام شو نو چا د پاره چې منډې والې هغه وګټله چې ویې ګټله نو ما ورته چې پلانیا ویلې مالیار خو دې وګټله ویلې او که نه مال نن خو ډېر ستړی شوې بېګاله به د هغه پلاني خان په خپل ډبل بیډ کټ کې لږ پرې نه دي چې سملې وارام وکړي د هغې کټونه خو ډبل بیډ دي که نه مال په خپل ډبل بیډ کټ کې به دې پرې نه دي چې لږ پکې ارام وکړي ویل مونږ بنګلې ته نږدې نه پرېږدي او ډبل بیډ کې هم سملئ نو مال خدای دې په شرمونو وشرمواسي د ځان وشلولو ټوله ورځې خان ته غویې فرض کړی قلبه در باندې وکړي بیا دې په اخورو تړي خان او نواب تاسو د هغې غویان یئ د عوام چې دي دا د ټیکهدارانو خره دي ټیکهدار چې ټوله ورځ په خره باندې کومه ګټه وکړي که نه په خره نو د شپې ټیکهدار چېرته لاړ شي او خر چېرته لاړ شي خر لاړ شي هغه خپل ډیران ته چې غلمل پې وخوري او ټیکهدار صاحب بنګلې ته لاړ شي نو دا عوام د ټیکهدارانو خره دي دا عوام د دې لیډرانو خره دي بله خبره ده چې اوس عوام خدای پوهوي نه نو چې نه پوه لا تتخذوا اليهود ټول وایي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یهود او نصارا او ته به دوست نه وایي
خدای ویلي دي کته د خدای نه لوی نو ورته وایه بیا نن کابل ولې سټ کېدو ته امریکا نه پرېږدي ولې یریږي چې که کابل او پاکستان او ایران دا درې واړه ملکونه یو شو نو اسلامیک بلاک به جوړ شي بیا به پکې زما دارونه خرڅېږي تاسو به وګورئ دا کابل به ټوکړي ټوکړي د دې پاکستان حشر به ته وګورئ که مړم او دا پاکستان تاسو ټوکړي ټوکړي د دې خلقو د لاسه د امریکې په شیطانت ونه لیدو که مړم نو راشئ په قبر به متیاز هیڅ ترقي مسلمان ملکونو کې نشته یو مهرباني په خدای کړې ده چې پیسې او دولت یې ولا ورکړې ده لکه عرب ملکونه چې د تیلو کوي ورته رایستي دي په وطن کې هغه دولت ته ورسره نور هیڅ ترقي مسلمان ملکونو کې مصر وګورئ د زرګونو کالو مسلمان حکومت دی د زرګونو کال تاسو وګورئ په مصر کې هیڅ ترقي نشته د مصر بادشاه چې دی حسن مبارک هغه ورځ یو دوه مصریان راغلي وو تبلیغي جماعت ما ته پوښتنې کولې ما وی چې تاسو احرام مصر کتلی دي هغه ځای چې کوم ځای کې د فرعون لاش پروت دی او تر اوسه پورې خدای پاک باقی ساتلی ثابت پروت دا ثابت خدای پاک دې د پاره ایښی دی چې لتکونه للعالمین نذیرا ستا دا بدن به زه ثابت ساتم تر قیامته پورې صله لتکونه للعالمین نذیرا چې د ټول عالم د پاره یو عبرت وي نو ما هغې ته وویم مصریانو ته چې تاسو احرام مصر کتلی نو هغه داسې په ګیره لاس ووهلو وی چې لصاحب اللحیت هذا ممنوع ګیرې والا احرام مصر کتو ته نه پرېږدي دا ګیره ویل ګیره مونږ پټ ګرځو په مصر کې او مصر کې قانوني طور هذا ممنوع دا ګیره منع ده مال ائمه المصر د مصر ائمه ما ته ویل صفا مخونه وي په منبر ناستې خطبې وایي ائمه د مصر اوس د مصر د حسن مبارک نه لوی ټټو چې دی د امریکې دا بل نشته لوی خرید شده غلام چې دی هغه د امریکې د مصر نه بغیر بل نشته په عرب ملکونو باندې تاسو وګورئ ټول تسلط چې دی هغه د امریکې دی د خپل ملک ته راشئ قرآن خدا ویلی دی چې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اے ایمان والاو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یهود او نصاراو ته به دوستان نه وایي او یهود او نصارا به په دوستۍ نه نیسي د قرآن خدا قطعي حکم دی او قطعي فیصله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فتح د مکې وشوه نو حکم یې وکړو چې وباسئ یهود او نصارا د جزیره عرب نه د عرب په جزیره باندې چې څومره یهود او نصارا دي هغه د مصر عربو نه پیغمبر حکم دا کړ نن ورشئ سعودي ته 2 لکه فوج د امریکې د سعودي په قوو پروت دی او په جده کې دا د اورېدو خبره تاسو ته نه کوم په منبر رسول باندې دا د لیدو خبره درته کوم په سن 65 کې ما لیدلي او په سن 82 کې بیا زه عمرې ته تللی وم بیا مې لیدلي چې د جدې بندرګاه چې دی او د جدې ایرپورټ چې دی په دې تمامو باندې به انګریز او مې مګورې بربند به روان د جدې د سمندر بندرګاه چې دی په هغې باندې څومره تفریح ګاهونه چې دي هغه د انګریزانو دي څومره جده هغه ښار دی چې بیبي حوا پکې پرته ده ستاسو مور پکې پرته ده جده هغه ښار دی نن زمونږ د مور قبر ته دعاګانې چې دي نو هغه د لندن او د امریکې انګریزان کوي نو عزیزانو عرض مې دا و چې خدای ویلي چې دا سړی به چرې ستا دوست نشي دا نشي ستا دوست کېدی نو که ته وایې چې دا زما دوست دی نو ته رښتیا وایې اوس امریکې ته مونږ دوست ملک وایو که نه وایو انګریزانو ته مونږ دوست ملک وایو که نه وایو اوس اسرائیل ته مونږ دوست ملک وایو او کوشش کوو چې اسرائیل سره زمونږ سفارتي تعلقات جوړ شي نن ستا په ملک کې چې هر حکومت بدلیږي د هغې فیصله په وایټ هاوس کې کیږي زمونږ د مسلمان فیصلې خو به پخوا په اسمانونو کې کېدې اوس د مسلمان فیصلې چې دی په وایټ هاوس د امریکې کې کیږي نو قرآن کلیر کټ آرډر دی چې لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یهود او نصاراو ته به دوست نه وایي دا ستاسو دوستان نشي کېدی
خدای ویلي زمون هر ادا وګوره د انګریزانو ده، هر ادا کوم ایجاد د لعنت چې انګریزو کی، کوم ایجاد د لعنت چې انګریزو کی، اول خیر مقدم ورته مونږ وایو. اوس د ډیشنټین ایجاد چا کړی دی؟ کته مسلمان کړی دی نو مسلمان خو تر اوسه په میخ جوړولم نه پوهېږي. دا د اورمړو خره چې دي، دا د اورمړو خره، دا د اورمړو خره چې دی تر اوسه پورې یو میخ هم نه دی جوړ کړی. چېرته موټر وګورئ وایي دا پاکستان سمبل دی، ما ته وایي جي دا موټر پاکستان سمبل دی. په ارام کښېنه، د ایلو بچو له غوتې مه ورکوه. زه نادان نه یم، زه ملا یم، خو زه قمقل ملا نه یم.